د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې د درېدو په اړه له مسکو د اسلام آباد غوښتنه. د بهرنیو چارو وزارت له لوري د قطر او ترکیې سره خواخوږي. د تیر کال په پرتله د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتل کېدل. او پاکستان کې په بېساري ډول د تیلو د بیو لوړېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د ابري 3 اوس هم بشپړ خبرونه. په روسیه کې د پاکستان سفیر فیصل نیاز ترمیزي ویلي اسلام آباد له مسکو غوښتي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي د روسیې د ایزو سیتیا ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي پاکستان له روسیې سره په اړیکه کې دی او د دې هیواد له ځانګړي وړاندیز څخه یې مننه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د روسیې، چین، قطر، ترکیه او سعودي عربستان وړاندیزونو د لنډمهالي اوربند په رامنځته کېدو کې هم مرسته کړې ده. فیصل نیاز ترمیزي ټینګار کړی چې اوږدمهاله جګړو نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې ګاونډي هیوادونه لکه ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی روسیه هم اغیزمنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له قطر او ترکیې سره د هغې چورلکې د لوېدو له امله خواخوږي ښودلې چې په پایله کې 7 کسان مړه شوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دواړو هیوادونو سره په دې غم کې ځان شریک بولي او د مړو شویو کورنیو ته د صبر غوښتنه کوي. د قطر او ترکیې د ګډو ځواکونو دغه چورلکه تېره ورځ هغه وخت د قطر په اوبو کې راولوېده چې په خپل معمولي ماموریت و او له تخنیکي ستونزې سره مخ شوه. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ویلي چې تیر کال د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت 9.93 سلنه لوړ شوی دی. نوري د افغانۍ ارزښت د لوړېدو لاملونه د یاد بانک معقول، متوازن او ګټور پولي سیاستونو تطبیق یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې تیر کال یې له بازار څخه زاړه او له چلښت څخه لوېدلي بانکنوټونه راټول او نویو هغو وړاندې کولو سربیره یې هیواد کې د برېښنایي او اسلامي بانکوالۍ برخو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د اوبو او پاکوالي نابرابر لاسرسی د خلکو ژوند سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي ګڼې کورنۍ د څښاک پاک اوبو او مناسب صفایۍ ته لاسرسی نه لري. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې دا ستونزه یوازې د زیربناوو نه ده بلکې د برابرۍ، انساني کرامت او حقوقو موضوع هم ده. یادې ادارې ویلي ښځې، ماشومان او بېوزله ټولنې په ځانګړي ډول له ناروغیو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره یې باید ټولو افغانانو ته مساوي لاسرسی یقیني شي. ملي بس اماراتي شرکت ویلي چې د کابل او پکتیا ترمنځ یې خدمات پیل کړي دي. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې دا ګام یې د ولسونو لپاره د ارزانه، خوندي او باکیفیته ترانسپورتي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه اخیستی دی. تمه ده چې پر دې لاره د ملي بس له فعالېدو سره به مسافرینو ته د سفر اسانتیاوې ډېرې او د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ خوندي او ګټندی شي. د کابل په صنایع سبز صنعتي ښارګوټي د سړو خونو جوړولو ټولنې رئیس قاري جمشید بارکزی وایي په دې ښارګوټي کې اوس مهال د کرنیزو محصولاتو 2 سړې خونې فعالې شوې او د 10 نورو د جوړولو چارې روانې دي. هاخوا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویاند مولوي شیر محمد حاتمي بیا وایي چې اوس مهال په هیواد کې 9 دولتي سړې خونې فعالې دي چې د دولتي سړو خونو ترڅنګ د خصوصي سکتور له لوري د جوړو شویو سړو خونو هم کلک ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت هر هغه چاته د سړو خونو برخو کې پانګونه وکړي 15 کلن مالیاتي معافیت ورکړی دی. د پروان د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی رئیس عتیق الله صافي ویلي چې
د کوچني اختر له پیل راهیسې تر نن ورځې پورې شاوخوا 70,000 سیلانیانو د دغه ولایت له ګلغونډۍ ارغواني باغ د مټک پل د جبل سراج شاهي ماڼۍ او د سالنګ درې څخه لیدنه کړې ده. هر کال د پسرلي موسم په رارسېدو سره ګلغونډۍ په ارغواني ګلونو پوښل کیږي. دا غونډۍ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د طبیعي ښکلاګانو له ډکې سیمې ګڼل کیږي، هر کال د پسرلي په موسم او په تیره بیا د اخترونو په څیر ځانګړو ورځو کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د زرګونه سیلانیانو کوربوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ښوونځیو یوه برخه د پاکو اوبو او مناسب تشنابونو له کمښت سره مخ ده چې د ماشومانو پر زده کړو منفي اغیز کوي. یونیسف ویلي شاوخوا دریمه برخه ښوونځي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او نږدې نیمایي ښوونځي د نجونو لپاره جلا تشنابونه نه لري. یاده اداره وایي د نړیوال بانک په همکارۍ هڅه کوي چې د ښوونځیو د اوبو حفظ الصحې او روغتیایي خدماتو اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې په تیرو 4 ورځو کې له ایران او پاکستان نږدې 400 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تیره ورځ له ایران او پاکستان څخه 112 کورنۍ چې 398 کسان کیږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا د نیمروز ورېښمو پله د هلمند د بهرامچي د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې 21 راستانه شوي کورنۍ چې 112 کسان کیږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي او 119 کورنیو سره مرسته شوې ده. پاکستان کې په ناڅاپي ډول د هر لیټر پټرولو بیه 200 روپۍ لوړه شوې او اوس د یو لیټر پټرولو بیه 540 کلدارو ته رسیدلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تیلو په نرخونو کې دغه زیاتوالی د ترانسپورتي سکتور اندېښنې زیاتې کړي او د وضعیت د لا کړکېچن کېدو ویره یې پیدا کړې ده. که څه هم د پاکستاني حکومت لخوا د پټرولو د بیو د لوړوالي لامل نه دی بیان شوی، خو دا په روانه میاشت کې دویم ځل دی چې د تیلو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي چې دا وضعیت د پاکستان کمزوري اقتصاد ته نور هم زیان رسوي. بلخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف پر دولتي او لوکس موټرو کې کارول کیدونکي د لوړ اوکټین تیلو باندې مالیه لوړه کړې او د دولتي بودیجې د سپما لپاره پر دولتي موټرو د دغو تیلو پر استعمال بندیز لګولی دی. شریف ویلي که د کومې دولتي څانګې موټر کې د لوړ اوکټین تیل اړین وي نو هغه کس کولی شي دا له خپل شخصي جیب څخه وکاروي. نوموړي د یاد بندیز موخه د پاکستان د ملي منابعو پر ځای کارول او د بودیجې سپما یاده کړې ده. شهباز شریف اړونده چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د دې پریکړې د څار لپاره د سیستم جوړ او خپل اقدامات پیل کړي. الجزیرې د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د غزې په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 4 کسان شهیدان شوي. د راپور له مخې په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د اوربند سره جګړه روانه ده. سرچینو ویلي چې په دغه برید کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د هرمز تنګی نه دی تړل شوی او د بیړیو درېدنه د بیمې شرکتونو د هغې ویرې له امله ده چې د امریکا جګړې را پیدا کړې، نه ایران. نوموړي ټینګار کړی چې د تګ راتګ ازادي د سوداګرۍ له ازادۍ پرته ممکنه نه ده. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان له جګړې سره له ټولو ښکیلو لورو وغوښتل چې د تاوتریخوالي باطله دوره پای ته ورسوي او د خبرو میز ته راستانه شي. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لینجیان د هرمز تنګي د پرانیستلو په اړه پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشار پوښتنې په ځواب کې ویلي که دښمني زیاته او وضعیت خراب شي ټوله سیمه به له ګډوډۍ سره مخ شي. نوموړي ټینګار کړی چې جګړه باید له پیل څخه نه وای رامنځته شوې او د ستونزو حل باید د خبرو له لارې ولټول شي.
د ایر کاناډا اکسپریس یوه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د نیویارک ښار په لارګاډیا هوایي ډګر کې له ناستې وروسته له یوه موټر سره ټکر شوې چې له امله یې د هوایي چلند چارواکو د بیړني حالت له کبله ټولې الوتنې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. د رویټرز د راپور له مخې دغه الوتکه چې د کاناډا د مونټریال ښار څخه نیویارک ته روانه وه د لارګاډیا هوایي ډګر پر ځغاستلیکه د ناستې پر مهال له یوه موټر سره ټکر شوې ده. تر اوسه د دغه پیښې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یوه نړیوال خبرداري په خپرولو سره له خپلو وګړو غوښتي چې په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول منځني ختیځ کې زیات احتیاط وکړي. د یاد وزارت د کونسلي چارو څانګې په خبرپاڼه کې ویلي چې د هوایي حریم د لنډمهاله تړل کېدو او د سفرونو د ګډوډۍ احتمال شته. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د امریکا ډیپلوماټیک تاسیسات حتی له منځني ختیځ څخه هم بهر هدف ګرځېدلي دي او د ایران پلوي ډلې ښایي د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د امریکا اړوند نورې ګټې او ځایونه هم په نښه کړي. وروستی خبر مهم ده چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ KCNA راپور ورکړی چې د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون بیا ځلې د شمالي کوریا د دولت د چارو د رئیس په توګه وټاکل شو. د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسي اسامبلۍ لومړۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پیل شوې او په یاده غونډه کې به په سوسیالیستي اساسي قانون کې پر تعدیلاتو او زیاتونو او دغه راز د دولتي چارو د کمیسیون د رئیس او نورو دولتي مشرانو پر ټاکلو بحث وشي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.